که یو انسان ستاسې پر وړاندې یو اندازه پیسې وسوځوي، تاسې هر څه کوشش وکړئ چې مخه یې ونیسئ، خو هغه یې نه مني، تاسې به څه حکم وکړئ د دې انسان په اړه؟ ځینې به وایي لیونی دی، ځینې به وایي کمعقل دی او ځینې به وایي چې ناپوه دی. خو د هغه چا په اړه مو څه نظر دی چې وخت ضایع کوي؟ ځکه دغه وخت تر پیسو ډېر قیمتي دی. که غواړئ چې په دې وپوهیږئ چې د وخت ارزښت تر پیسو څومره زیات دی، دا فکر وکړئ چې که چېرته تاسې 1 میلیارډ یا تر دې ډېرې پیسې ولګوئ چې یوه ثانیه په خپل عمر کې زیات کړئ، زیات به شي؟ وخت تر پیسو، تر مال او تر هر څه ډېر قیمتي دی. وخت انسان تباه کوي. وایي چې الانسان بضعة ایام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه.